په داسې یو وخت کې چې د روغتیا نړیوال سازمان باید د کورونا وایروس سره مبارزې ته پاملرنه وکړي، دا سازمان د خپل لوی مرسته کوونکو له انتقاد سره مخ شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کړی چې د وایروس د مخنیوي لپاره په کافي اندازه ټینګ ګامونه نه دي پورته کړي او پر هغه بنسټ د بودیجې د بندیدو غوښ کړی دی. په جواب کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د یووالي غږ کړی او د کړکېچ د سیاسي کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. په کار نه ده چې له کووډ څخه د سیاسي گزار لپاره کار واخیستل شي. تاسو نور ډېرې لارې هم لرئ چې ځانونه ثابت کړئ. کله چې هغه د سیاسي کولو خبره کوي نو خپل سیاسي کوي. داسې باید نه وي، خو وګورئ موږ 450 میلیارډ ډالر لګولي، کابو 500 میلیارډ ډالر مو تیر کال او په سلګونو میلیارډ ډالر مو تر هغه مخکې لګولي دي. هغوی باید تر دې غوره کار کړی وای. ټرمپ WHO اداره د وایروس په وړاندې په څوکۍ اقدام تورنه کړې ده، که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان مخکې لیدي چې امریکا ملي بیړنی حالت اعلان کړي. څو اونۍ مخکې کووډ-19 د نړیوال بیړني صحي مشکل په توګه اعلان کړی وو. ټرمپ همدارنګه WHO د چین د ګټو په نظر کې نیولو او پلوي تورن کړی دی، ځکه د وایروس په وړاندې د چین اقدامات ستایل دي. شنونکي وایي دا ممکن پر بیجینګ ډېر اعتماد وي. چین په لومړي سر کې په اوهان کې د وایروس د خپرېدو مسئلې د پټ ساتلو هڅه وکړه. دلته دوه په ځای اندېښنې شته دي. یو دا چې WHO ممکن د چین د خوشالولو لپاره کار کوي. ځینې شواهد شته، خو دا باید ثابت شي. دویمه دا چې ممکن د ټرمپ حکومت له دې ناندریو څخه د خپل نسبتا ناوخته او غیر موثر اقدام د پټولو لپاره ګټه اخلي. په هغه ورځ چې د ټرمپ حکومت پر WHO د بودیجې د بندیدو غوښ وکړ، امریکا په ټوله نړۍ کې د کووډ-19 په وړاندې د مقابلې د پیاوړتیا په هدف د 215 میلیونو ډالرو د ځانګړي کېدو اعلان وکړ. دا پر هغو کابو 240 میلیونو ډالرو سربېره دي چې موږ د نړۍ 4 هیوادونو ته تر اوسه لېږلي دي. ټرمپ ظاهرا له وایروس سره د مبارزې په برخه کې د چین رول ستایلی دی. هغه د روانې اونۍ په پیل کې وویل د په نظر دا مثبت کار دی چې بیجینګ له نورو هیوادونو سره مرسته وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، ورجینیا.